پورته خو به ځو خو چې تا شوله کم تا خوله کم تا واچوم تا ومږم سړیه زما خبره وره اوس په پیرانو مریدانو ګرځېده نازک نه پې ما اړې او ګرځم به او دا خو یو مولا دی که نه په باباګانو به ګرځم چې څونه په دې پاکستان کې دی د پاکستان په ګوټ کې دي چې په ما کور مارېږي که نه همدغه شانتې به یې ګرځم او که ما دلته ګوتې راوړې سړیه ویم هېڅوک هم نشته په دې لاره کې دې راچوکومه په تا د پاکستان د غونډ باباګان نه دغلته ګورې سړي څنګه چل دی ته په چې کوې په باباګانو کړې دا ناته کومه ده کوم چې مې خورې ویم دا ارمان به دا هېڅکله هم پوره نه شي دا مې ته ووایي سړیه ویم یا به نازکه په دې کور کې او یا به ته وای نو چې دی په دې نه باندې کوم څه دې مروسته دي ما ته شاید ته مې ووایي تا دې سره څه کوله خیر ما خپل ونه کړم ماشوم څه کوي وایي وای ځه وای شبانې زما په ترونه لېږلې دي باباګانو کړه دا یو بابا رااله او په دې سره میخ کېناوه واقعي نوم به ویم داسې کولې مقولې به درباندې وکړم چې تا به زه لیونۍ سپېلنې کړمه مقول نه کړم چې د شپې راپاتې که نه او د مړي په غېږه باندې وړم واغې که نه بیا به هم کوم او به هم کوم همدغه شانتې به یې هم کړم د قبر نه به یې رابار کړم او واغږم پې خو چې ستا ناکامتیا پکې وي که څه خاندې او که جاړې خو په دغه نازکه باندې به چې کوم دی زه لپټه اچوم او زما په ولقه کې به راځي ستا په هغه کې پورې راځي ویم دا ما چې دا ټوله ځواني خاورې کړه او دا کور مې پرېښود او راغلم او د نازکې پټه سکېناري ولې ترېمه وای خدای څه وکړم مردارې شپې په منه مرداره یو ګرځه په ځنګلو ګرځه نو چې څه شرم جوړ کړې ګرځه او ګرځم دی ویم زه به ګرځم ستا ما سره هېڅ کار نشته تا زه پخوا پرېښیم نه لس کاله مخکې او ځم به لاړه به شم ځه ته بېغمه شه راځه پرېږده هلک نه واړه په قلاره کښېنه راځه یم ته به هغه پسې بس ګرځې یو پیسو کې دې نظري دوی سودا څه کوي یو ښځه دې اوسه پرونه چې راغله نه دا وګورئ دا مې د 600 روپو قیمه مې راوړه د 400 مې بنډۍ راوړې دې مسایې ته دا سپیشل مې جوړه کړې ده د ټماټر ته وګوره دا وګوره ما خو یې جوړه دیګون لیدر وړې ده دیګون لیدر وړې ماشاءالله بچې زما کور ګڼ چې ګزاره به کېږي دا غټه خبره ده او دا دې نو ماشاءالله مونږ خو یو نه یو که نه دوی یو شلې نه سیوایو بچې ما ته وګوره خبره مې دله توله کړې ده که خیر یې د بار مټ ته تلو اورې خو جا پرې دې خدای روزګار کې نو خو چې ګورې دیګونه سیزن شروع د ودونو او که نه سویم ورځ زه به خپله نیم سهار ځي او ماسخوتن نازي او چې هغه راځي زه ودیم همداسې ځان مصروفه کړی که نه ته بیا دې ډرامو کې کار کوي ورته مې خو ویله که چې دوه درې لږه په اخه کې کور ته چکر راله کوه داجي ما یو خبره کوله مې پړه مې دا ارمان دی که نه چې کم سے کم دا واده خو مې د خپل کور کې وشي که نه که بیا مې هر چېرته لیږي انکار نه کوم ټیک ده که نه راکه څه پیسې که کم دي نو ما سره کم دي چې ما سره وي نو ما ورته وي نن سبا د انسان قدر نشته خو د قدر اعظم قدر ډېر زیات دی مطلب مې دا لکه د لوټو چې لاړ شي ښه ډېرې پیسې وګټه بچې ما ته وګوره عزت په دې ډېرې چې پیسې رسوي هر سړی به دې په اولي ګرځوي خو چې پیسې رسوي کو ښه ځوانه مې خدای شته که نه کو څوک ته باندې سلام واچي لکه مطلب دا چې واده نه کوم او بار مې تېر شم وګټم ورولېږم نو بیا به واده ای جانه بچیا یو کال نیم تېر که لږ 100 روپۍ به وګټې ګوره د پلار دې په اولو باندې ښه زور دی د دنیا کوڼو په غاړه دی اورې هغه ګټي او موږ یې راوړي ته داسې کار وکړه که خیر چې دا ویزه مې د برابر کړې ده بس لاړ شه یو کال نیم تېر کړه چې راشي په ډنګ ډونګ به دله واده وکړم یاره داجي څومره خوند به وکړي چې په دې کور کې واده زما اورې او دا مېلمانې او دا چغې چغارې او دا واړه او زاګۍ او سوچ وکړه که نه پشه ستا دغې ذات پشه چې څه زه ویم هغه به کېږي خدای دې جعفر خان نه وایي بس ما پیسې پیدا کړې دي والله خیکو دې پرېږدم او شبه دلې ځه مېلمانې او ته به پکې مینمینې کېږي وبه وینې را په سترګو به رانه ونه ویني بچي تاسو دې پیسې نه ګټلې او ما دا که دوه کوم له خو که چې دا اوس په تا ته انتظار کومه
ځنګل کې مناشي نه څوک خوري غواړي دا غمې مه کوه زه هم تا سره هغه عمل وکړم د کور بې سکونتیا دې شروع که ها ستا به سکون نه انشاءالله هې که یم او که نه چې دغه راولم که نه زما سکون به راشي ځه انشاءالله زما په جون خو نشي راتلی دا نازکه ته څه به چې ولې زه به چپ کښېنم څه ما به هغه ټوپکې تمانچې پیدا کړي دي چې ته به یې ووینې د څه او د څه به پیدا کړي دي وای ورشه وای هلکه وای خدای جوړ کړه ته څو راوړو وای د سبانې نه مې څو خلاص کړي وای بیا چیرته وې شکل یې ښکاره کښتونې کږې وې کږې وې نقشې خو ستا هم کږې دي کږې وې دا مولا غرکه دا اوس څه دي پیرې به تا لروړي ځکه وتښتېده ورځه لک ځه او ته څه کوې چاته ځې یو وای څه چل پې وشو وای راشه چې جاپرې څه چل پې وشو په هلک باندې وای بکم توګه ستا پکې راغله که نه دا چرګانې خوږه دا چرګانې نیشه ټینګې دا چرګانې تازه پاکې کړې خپې یاره خیره چې دی خو راغی روک شو خدای دې خیر کړي دوی ته خو زړې پیسې هم شپږ 200 روپۍ جمع شوې او چې بیا به څه کېږي ځه زما واپس لکه څه کې ورګه چې زه دې ولیدم نو واپس شوې دا چې ګوله بل ځل شپږ 100 روپۍ پاتې شوې او دې ځل بیا هم دقه شان بد حال دی نو واپس په لاړ شم دا راته ووایه چې خپې دې تازه راوړې که نه خپې مې د جمې را روان دي او غټې تکې سپینې غټې خپې مې راوړې چک ته کله ته ګاډو دروا ګاډو دروا لګو ګاډو دروا الا زما نر بچی شبه خپې راته وښایه خپې ویم دا چې ګوله داسې غټې خپې مې راوړې چې ستا خو خپې نرۍ دي او چې دا دې په دې جمې کې وخوړې که نه نو بس په کباړۍ له به ورځې کباړۍ له لکه په ایمان چې منم دې ګورې ښه غټې خپې مې راوړې دي یو خبره ته کومه په دې یخنۍ کې چاګان د خپې نه دي دې نه جوړومه سوپو او ما ترور دې نه دي مړه روټۍ پکې را ماته کوچې خوند وګوره څومره واچوم دا چې ګوله یاره یو 2 کیلو راکړه ها او شاب دا ارسونی بس دا ډېرې دي ښه دا چې ګوله 2.5 کیلو شوې نیمه دړۍ شوې په دې جمې کې دې وخوړې نو ته بیا وګوره بس الله دې خوشحاله کړه دا څو شوې پیسې څو شوې دا 300 هغه 600 زړې وې او 300 دا شوې 900 روپۍ ته جمع شوې نه 600 روپۍ ولې ستا کرانې دي ولې مخکې سودا وړې نه وه نه ترور نه اخیستې وې او که نه خدایه پاکه داسې کار دی بچې که نه 600 او دا څو شوې 300 نو دا څو شوې 900 900 روپۍ شوې چې بلې جمعې لکه خیر راشي غونډې پیسې به درکړم دا چې ګوله پیسې به راله راکې ګوره دا غریبي ده او که نه 900 روپۍ ته جمع شولې ای ما ته وګوره جعفر خان ټیمان تش ټیمان چې کوم دي جمع کړي دي که نه هغه نبي ګل کباړي راوړم په مرزو کې غټ دکان دی 12,000 روپۍ دي یو سل به زیاتې درکړم بل ځل چې راځم چې پیسې دې راکړي یا به خدایه پاکه ته ولې غم کوې یا ستا د مزدورۍ پیسې دي او زموږ د چرګانو خپې دي تا ته ښه پته ده چې دا زموږ ضرورت دی صحیح ده ټیک ده چې څکې بچې نه جي نه ښکلې به یې وه عزتمن شي یا باد که خوشحاله اوسې ځه په مخه یې ښه په مخه یې ښه منم دې په ایمان چې ګورې ښه یاره بس تندر دی تندر د جمعې لپاره تندر دی بوکي ورکړم بس راځه شو راځه بس ګرمي شي راځه بس پاسه که نه خدایه پاکه د کلمارې مور زوی دي نو خو دې زیلي لکه ویم کور ته را نه شي ښه هغه زما ښه قیصه ده او کور ته به نه راځي نه درځم دا نازکې کیسې له ځه ځه دا سپی تا له خو چې خوا کېنم لکه د خرو په ګنډک کې چې کېنم زه روکه شم داړه مه وکړم سپی کوچرې انشاءالله نازکې نه دي داسې کس باندې به زه تعویض کوم چې ته ما ورته په خپله راځې به زه رامي خو دلته تړلی دی روکې 2 نمبر پې پیر دې که پیری و روکې تنخواګانې اخلم خو دا بې برکته پیسې دي په ایمان که د 3 ورځو نه سیوا وړي دا څه کار دی
دا خبرې پرېږده وې زبردم زما ضروري کار دی که نه چې راځم طالب هم د جیبې کپړې وال نازکې او طالب هم معلم ښه خو ګورې کو دا سپي بیا مه ولیده که نه والله چې تیزاب د باندې اچوم او سیزم دی نه نه بس ځه الله هم ښه ساته تا خو ویل چې ما سره نه وړو نو زه خو ورکۍ له به لږې پیسې ورکړم او ما ته پته ته داسې کار وکړه ته کور کښېنه دغه لوټ ماتوم راشه کوم د څو لوټ دی د څو لوټ دی ښځه بس زه چې راځم که نه د څو لوټ دی بس پرېږده ته چغې ما بس پرې مه مات کړم دلته. ما نه بس پرېږده 50,000 به تاله درکړم 50,000 تاله ښه خوشحاله شي او کپړې زه به سبا نه بل سبا به راځم ښه بیا به راځي او بیا به راځم زمور د مرګ مې شپاړس کاله وشو تا مې سبا به راځم هغه شپاړس کاله را نه لمه. سبا ما ته پته ده بیا ګیلې وه ګیلې وه ما چې را نه لمه بس واده مې راسره وکړه صحیح شوه هلکه خپل ځان خیال چې ګورې قسم دی تا خو چې باندې کړې وه خو زه پیر ونړم الله زه الله خوشحاله زه لاړم ده السلام علیکم راځه مړه من که بار بار وی چې توره چې نشته چینی نشته ګیس نشته نور څه نشته او دې ماره وی چې دا مې ورته ځکه ویل مې چې اوس پاتې نه شي غرمې ته مې چې لکه په مېلمن رخصتې دا به ورته ویل بار بار چې یاره خبره یې ګوره ورشي نیلم دی کروا دې دا کټ ورو کاګه مې نه به وکړې کینی نیلم دی کرا ویلی وی نه کړی ده کنه نو خو بل د نصرت د زوی سنت هم نو ویلی او کټ درامانی وړو خیر ځه مسلمانې لا بل ورته با مونږ کرا خالي دې سر کړه ما نه جوړې من کر خادي د شاه راضي او ستا خادي په ایمان کدارانو شي بالغ زمونږ د اوس پر سره د بالغ خبر نه کړو پری بچی راشه دی خوا درلم داجی جی داجی ویم تاسو هم یو خبره کوله دا نادان داسې باغي شانه ماته ښکاري ځکه چې سر اوزي او ماښام را پیدا شي خیر خو دی که نه او خیر داجی نه څه جګړه مګړه ونه کړې نه او نه ورته پلار څه ویلي نه مې ورته پلار څه ویلي دي او نه مې ورته مور څه ویلي دي نه زه خو حیران دیم کنه چې دې سر اوزي که نه او ماښام را پیدا شي ته یې تپوس مپوس نه کړې زه به ورته څه ویم داجي زه که ورته خبرې کوم ترخه پې لګي یم خبره پې ترخه لګي ګوره بچې زما یو خبر یا ساته د ښځې او د خاوند رشته ډېره زیاته مضبوطه ده اورې که ته خفه شوې نو هغه به دې رضا کوي او که هغه خفه شي نو بچې ته رضا کوه دا نیا دې څه ده چې کله زه عرض کوم د هغه وخت خبرې کوم شریعت چې کله به خفه شوم که نه نو کله به یې په خپو زور کوم کله بیا ما د الوا پخه کړه کله بیا پیرې چای وړه نو رضا به شو ګوره بچې دا خاوندان داسې مه پرېږدی ښه راته پته لګي چې نن سبا حالات ډېر خراب دي مینه محبت باندې ژوند تېروه بچې او د چا خبرې مه وره چې راشي ما ته وګوره تپوس ته کوه اوبه درله راوالم تپوس ته کوه بیا چای درله راوالم روټۍ ته زړه کېږي دې ته وایي د ښځې او د خاوند رشته داسې خاوندان دي چې ښځې ورته سپک ګوري نو بیا اکثر بل واده وکړي ښځې خپوي نو چې مخکې نه تا سره خوشحاله و بیا په ایمان کې بل واده وکړي او که نه ښه ده داجي چې تا دا خبره وکړه په زړه مې ډېرې خبرې وي چې په زړه دې خبرې دي نو ما ته ووایه داجي خبره دا ده کله نه چې موږ کره نازکه راغلې وه د هغې د لاسه هغه وشوه دا وشوه چې زما خاوند ځي او د هغې د کور مخه نه پرېږدي 24 ګنټې هلته ناستې لکه چوکیدار نو دا نازکه ته ماته ووایه دا دس وکړو د عثمان هغه خورکې یاد وای د عثمان خورو هغه ما سره میلاو شو که نه ته غم مه کوه بچي زه پیشه او نادان پیشه زه به یې پوه کړمه بیا به هلته نه ځي که خیري ښه او صحیح ده داجي خو چې اولاد خرابي د مشرانو نه خرابي پلار مې ورپسې ځي او سکر مې ورپسې ځي بل ورځ ما رور په ګیله راغلو څه وي ما ته وی پلار دی او وسکر دی او وستا خاوند وي زمونږ کور له راځي ګوره بچي ما 10 کاله خپل قصب وکړو چا ما ته سپک نه کتل زما زامنو چې زلمي وو خلک به ورته درانه کتل خو چې تاسو ته مې حواله کړل او ودونه مې حواله وکړل نو بس هغه هم سپک شو
او زه هم سپک شوم نو دا جي مونږ ورته څه ویلي دي تاسو ورته څه ویلي دي خو تاسو ته مې واده کړي دي که نه د خپل خاوند خیال نه ساتئ د جامو خیال نه ساتئ د روټۍ چای خیال نه ساتئ نو څه به ته درانه خواږه ګوري دا جي ګله مېره جامې پیزار د هر څه خیال ساتلی دی خو بیا هم راسره داسې کېږي د هغې مخه نه پرېږدي ګوره بچې خفه کېږه مه چې تر څو زما زامنو ولکانو که نه مې ښه خدمتونه کړي دي سبقونه یې پې ویلي روزګار مې ورله برابر کړی دی اوس مې ورله ودونه کړي دي زما د لاسو نه الوتي دي نه زما خبره مني او نه زما په خبره باندې عمل کوي ښځې پیښې او بعض قیسې پیښې ما مچې دی دا جي ګله خبره داسې ده چې زه به بل خیال نه ساتم خو د هغې خاوند به خیال ساتي چې هغه څخه روزي او ماښام ستړی ستومانه راشي 12 روپۍ وګټي هله به یې زه خیال وساتم او چې لږ نه لکه د کور راته لکه د ښځو په شان ناستي ایرې بارې وي نو زه به یې څه خیال وساتم ګاونډیان الله پیغورونه راکوي وي خاوند یې رټک کار نه لګي وي د روپۍ درک ورسره په جیب کې نه لګي نو زه څه وکړم خفه کېږه مه بچې زما یو خبره یاد ساته خو خاوند کار کوي او که نه کوي ستا خاوند دی ته به عزت کوې ضروري خو نه ده که نه نن به کار نه سبا به الله پاک پیدا کړي نو بیا به ځي تا لکه سپک دی نو ته چې کار روزګار نه کوي تعلیم یافته دی تعلیم یې کړی دی نوکري به ورته میلاو شي بل ځای به چې تا داسې یو د چا خبره چې له 100 روپۍ به ګټي تا لپاره وړي ته ولې غم کې غم نه کوم نو څه به کوم دا جي ډېر زیات یېرېږم که نه یم چې د دغې جینۍ نه یې منېږي او زه به یم چې دا بېبې ته پېږي هغې ځان سره هلته بوځي خو دې الله پې کړي خدای دې خاوره ته ور په ښکته کړي خو هغې زما خبره منله نن به زامن داسې په اوتو بوتو سر نه خو هغه مخکې او زامن واپسي هغه مخکې او زامن واپسي څه وکړم اوس چې نه راځي پیمان چې په دې سپین سر مې د کور وکوله سبا بل اوس مې ضرور وعدې بلا شي جنکې زنانه به راکه راځي او زموږ د هلکانو دا جي تا ته ښه پته لګي د دې د وجې موږ کره څوک راځي نه وي ستاسو د کور سړي خراب دي وي زموږ زنانو ته ګوري وي سترګې روزې به ته وایي خدایه پاکه زه نه پوهېږم د جعفر خان ښځه ښایسته ده د سیدپور خان ښځه ښایسته ده دا دې ته ښایسته نو څه وکړم دا خفه کېږه مه دا خپلې ښځې هسې سپکي او دا باري چې کومې دي که نه دا ورته ښکلې ښکاري دغه چې دا ورته کور کې هر وخت ګرځي راګرځي د خپلې ښځې نه خوږه ښځه زه نه منم ما دا د ګیره سپینه شوه په کوم حالت یم دقه یو دقه یو خو اخته توبه نیا ده نیا ته یو ګوره څنګه ژوندم تېر کړو چا څو سپور ووي خفګان پکې راځي زه پسې بیا راشم بیا راولم داسې مه کوئ بچې ګورې خپل خاوندان په موټ کې کلک ونیسئ ډېره ښه ده دا جي ستا په خبره به عمل وکړم او زه پیشه او جعفر خان او سیدپور خان پیشه هغوی هم پې هم ته غم مه کوه الله به خیر کړي دا جي زه دغه کوم شبنمو ای شبنمو راشه لږه خو یو کار وکړه خو کار روزګار کوي او که نه کوي عزت یې کوه ډېره ښه ده دا جي ثواب پکې ډېر دی ډېره ښه ده دا جي دا ته وایي چې هغه نیا یې څه شوه هغه د بر کلي کې سرتاج سره او دغه ښځه به پات شوې دلته تللې ده هغه ټیک څه زه صحیح ده دا جي زه کټویله به ښځه ورشه بابا بابا ته کینه خوبونه کوه او خبر نه چې په کور کې څه کېږي او څه نه کېږي لورې دې پیټاوي ته لږ ګرم شو نو هغه زاړه یادونه راته راتازه شو بابا خفه نه شي یادونه تازه کوې خو چې په کور کې څه کېږي د هغې نه هم لږ ځان خبر کا زمونږ کور خو تا ته پته چې جنجال پوره ده هغې کې چې سم کېږي نه ښه وي او نه بدي خو داسې خوب مې لیدل لورې چې مور د نارنجي سره جوړه اچولې وه ښه او د مالټې په شان دا مخ یې سور کړو او په بله یې ولاړه وه او دا سقا د سوټو چپاڼې کول او زه لیوانې ورلم سره یې لږ ریوان مې نیولی او داسې مې ورته د چونډې کې وکتل ما ویل لکه چې دا نوم دا ده حقې ورځې نه ما ښاده ورځ نه لیدې بابا بس د مخکني یادونه لږ بار راوځه او په کور کې څه کېږي د هغې نه لږ ځان خبر کا کور ډېر زیات بګړایدو طرف ته روان دی نو ته د څه پاره تا چې دا تعلیم کړی دی دا ما پټه ډېر ورځې له کړي دي چې ته به دې ټولو ته عقل ښې
زه عقل دغه ته شپورس لګیم زما خبر دې کړ څوک اوري نه نو عقل پای کې نه راځي ولکه تا ځان سړی جوړ کې لږ ورته وکارېږي لږ غوسې پوکې زه تا ته ښه ښکارم بنیاد دیو ده زه ښه یم بابا مطلب مې دا چې لږ غوسه پې وکړه ویم مور مې تعویذونو پسې روانه ده اصلا خبر نه دی نو څنګه تعویذونه پیرانو له روانه شه کله وایي که نه وایي خارښتي بابا ته ځم او کله وایي شمشدو بابا ته ځم ویم په پیریانو او په دغه باندې عقیده جوړه شوې ده په تعویذونو باندې ای ته بنیاد دیوزه بل ورځ زما ملا ګرېده ما ورته وویل خارښتې را باندې زما ملا نه شوه ګرولې او خارښتي بابا له لاړه